د چاپې سهار اتلسمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو ته سپارو وکلن ماشوم د کور مشر امریکایي ترهګرو د ناټو په ملتیا په 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د ټولو بشري قوانینو خلاف زموږ سپېڅلې خاورې یرغمل کړه. له یرغل وروسته یې دلته مدرسه، ړنګ، مسجد، شهید، مکتب بمبار، کورونه چاپه، په ودونو او جلسو بمبار او ګڼ جنایت ترسره کړل. د زخمي هیواد په غیږ کې داسې ګڼې کورنۍ شته چې د کور ټول غړي یې د بشریت دعوهدارانو په شهادت رسولي. راځئ چې بیلګه یې واورو. د میدان وردګو ولایت سیدآباد د ولسوالۍ د تنکۍ دره چې د اشغالګرو په وړاندې توره برېښولې، دغه دره د جهاد، شهادت، اتلولۍ او دردونو ګڼې کیسې لري. که یوازې د امریکایي 20 کلن اشغال ټولې کیسې را اخلو، کتابونه به پرې ډک شي. د یادې شهید پالې درې د برهاني خیلو اوسېدونکي حزب الله سباون راته د کیسې په اړه داسې وویل: د منې شپې ورځې وې، اشغالګرو او غلامانو یې په ګران وطن سور اور بل کړی و. د تنکۍ دره کې حالات زیات خراب و. ډرون تیارو د اسمان غیر سمه محاصره کړې وه. د ورځې 10 بجې وې. قاري عبدالهادي قطیبه مخبره غږ را باندې وکړ، ویلې حالات څنګه دي؟ ما ورغبرګه کړه، اوس مهال مشکل نسته. څو شېبې وروسته بازار ته راغلو. په مینه مو څو خبرې سره وکړې. له ما یې رخصت واخیست، خو دا ځل رخصت بل شانتې و. تا به ویل لوی رب ورته الهام کړی. غیږ کې ټینګ کړم او تر ډیرې شاته راته کتل. د خدای پاماني وروسته د بازار شاته ولاړم. لا 10 دقیقې نه وې پوره چې د نړیوالو بشر دوستانو ډرون تیارې پیر وکړ. له ځان سره مې وویل بهیر یې وویشت، ځکه هغه دوی ته زیات مطلوب و. په تیزۍ سره د ویشتل شوي ځای په لور روان شوم. د سیمې خلکو حواس له لاسه ورکړي وو، او کله چې مې بهیر ولیدو زیات خوشحاله شوم. وروسته مې تپوس وکړ څوک یې وویشتل؟ دوی وویل هارون یې وویشتو. سم د لاسه مې د جومات په طرف څو ګړندي ګامونه واخیستل. یو ناڅاپه مې دغه دردمن غږ تر غوږو شو: قاري عبدالهادي هم شهید شوی. دغه ورځ مو له زیاتو ویرونو سره مل وه. لمر نور خپلې پیچکې ټولولې او شپې تو څادر د تنګي په هسکو او ټوټو هوارول پیل کړل. د تنګي د جنتي درې له شپې اطمینان کړه وه. د شپې په راتلو به د دې سیمې وګړو د زندان، زخم او یا هم د شهادت شیبې شمارلې. دا چې زموږ سیمې د میلمه پالنې ویاړ لري، په همدې بنا د شهید قاري عبدالهادي د کورنۍ لپاره د دوی د خپلوانو له لورې ویرسي هغه ډوډۍ چې د مړي کور ته تر 3 شپو د خپلوانو له لورې کیږي ترتیب نیول شوی. دوی هلته روانو. د ماخستن 8 بجې کېدونکې وې، خو نړۍ تیارې بیا فیر وکړ. د ځای په اړه چاته معلومات نه کېدل. له ځان سره مې وویل ممکن زموږ بازار کې څوک په نشه کړی وي. مخابره کې جهادي غږ وکړ: د جونزرین بازار ته څیرمه د اور لمبې پورته کیږي. بل مجاهد غږ وکړ: د قطیبه د پلار موټر یې وویشت. د دې اواز په اورېدو مې زړه د غم او ویر ټکان پیل کړل. ویل مې ټوله کورنۍ یې مې راشوه. په بیړه ورغلم چې د سړک په سر یو جسد داسې حال کې پروت دی چې یوازې له سینې کښته پاتې سر یې نشته. د هدرې بوټو او بیرغونو هم اور اخیستی و. دروازې مې وټکولې. خلکو د اور مړه کولو لپاره اوبه راویستلې. زموږ بل ملګري مبارز منډې راوهي او وایي دغه یو کس نه بلکې 2 کسان دي. همدا اوس یې زموږ کره ډوډۍ وخوړه. د دوی غوښې مو بوجي کې راټولې او مسجد ته مې یوړې. نور هر سړی خپل کور ته ولاړو. زما سره طلحه هم ولاړو. یو کور کې مو شپه تېره کړه. تر سهاره مو چرتونه وهل. خوب مو ونه کړو. سهار وختي را پاڅېدو. اوس اودس او لمونځ مو وکړ. د شهیدانو ځای ته راغلو. نور مجاهدین هم راغلل. ګورو چې د شهیدانو غوښې تر 200 متر پورې لرې پرتې دي. د محب الله شهید د مخ کاسه مو د شهید مبارز د قبر سره پیدا کړه. د هدرې ټول بوټي د شهیدانو په غوښو او وینو سره وو. د کور د تسکین په تکل مو سوځېدلې غوښې راټولې او د شهیدانو په شمار مو تقسیم کړې. دا څو ټیټې غوښې د 7 شهیدانو
مشر ګل رحیم د نوموړي 2 بچان شهید قاری محب الله او شهید قاری محمد شعیب د نوموړي شهید باجه شهید شاه رسول وراره شهید حبیب الرحمن زوم شهید عبدالله او لمسی شهید رحمن الله و د قاری عبدالهادي مور هم په دې وخت کې راغله زما لاره ترې بېله کړه د ټولو خلکو اوښکې روانې وې ژړاوې او د غم سلګۍ به درکې کېدلې تا به ویل د محشر ورځ ده مور ته یې رب دومره حوصله ورکړې وه کراره هلته ناسته وه او خلکو یې د زامنو میړه زوم لمسي اوښي غوښې راټولولې دوی د احد د ویاړمنو شهیدانو تاریخ ژوندی کړ دغه مبارکې مور ژړا هم نه کړه یوازې دا وویل یا الله دغه تا امانت راکړی و بیرته دې واخیستل زه له تا نه راضي یم دا مور او 4 لورګانې میراش وې یو 2 کلن حذیفه جان د 12 ښځو لپاره سرپرست پاتې شو 6 میاشتې وروسته د عبدالهادي قتیبه زوی پیدا شو کورنۍ یې ورته قتیبه نوم کښېښود تر څو د قتیبه شهید ځایناستی او د هغه لار وپالي له فتح وروسته موږ د دغه شهیدانو کورنۍ ته د حزب الله سباون او جاوید افغان صاحب په ملتیا ورغلو د شهید عبدالهادي قتیبه له مور سره مو ولیدل هغه د خپلې کورنۍ د شهادت کیسه راته وکړه خورا لوړ صبر لوی رب عز وجل ورکړی و ویلې له ځانه مو حذیفه او قتیبه ته ډیر زړه بدیږي موږ ورته د صبر او قربانۍ فضائل بیان کړل حذیفه او قتیبه را سره ملتیا وکړه او د یادې سیمې د نورو شهیدانو په کورونو را سره وګرځېدل درنو او قدرمنو اوریدونکو ناټوخیلو زموږ هیواد کې داسې جنایت ترسره کړي دوی هیڅ د بښلو نه دي باید د دوی جنایت د تاریخ په حافظه کې ثبت شي تر څو راتلونکي نسلونه یې ولولي او د دوی د وحشت یاد پاتې وي تر څو څوک ونه وایي چې امریکایي اشغالګرو راته هیواد جوړ او د بیا رغونې لپاره راغلي وو آیا د دې معصومو هیوادوالو په شهادت کې هم بیا رغونه او د ملک آبادي ده آیا دوی هم تروریستانو قضاوت دي لوستونکي او اوریدونکي په خپله وکړي ظالم انقلاب یو په یغی لز درنا اخلی ظالم انقلاب یو په یغی لز درنا اخلی هیوا دستا درانه سړی درانه خورو تسپارو هیوا دستا درانه سړی درانه خورو تسپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خورو